پاکستان ته زما خطاب دی 10 کاله زما په حکومت کې دومره کوښښ چې د پاکستان سره سوی دی د هغه ورځ راهیسې چې پاکستان جوړ سوی دی 15 کاله د مخه تر اوسه پورې د افغانستان هیڅ حکومت دومره راکړه درشه دومره مجلسونه دومره کوښښ په تاریخ کې نه دی سوی لکه ما چې ورسره وکړي نن نسواره ما سفر کړی دی ټول دنیا مې کتلې ده چې وروره موږ پاکستان سره کښېنو موږ د پاکستان سره جوړه غواړو ژوند ورسره غواړو ورورګلوي ورسره غواړو زه په دې پوه یم چې افغانستان باید د پاکستان سره ملګری همدوسي په دې کې ګټه ده او په دې هم پوه یم چې پاکستان هم بیا افغانستانه روغه ورځ نشي لیدلی حالات وینئ پاکستان کې څه تېرېږي هره ورځ بم دی په پاکستان کې هره ورځ چاودنه ده په پاکستان کې یو پلار په پاکستان کې پر پښتنو تور تګ و مکتب یې ورسوځل کېدی د باجوړو د سواتو د میرامشاو د وزیرستان جنوبي و شمالي و د پېښورو پښتانه پکې وژل کېدل مکتب یې پکې سوځل کېدی مشران یې وژل کېدل ملایان یې وژل کېدل علما یې وژل کېدل د طالبانو په نامه د پاکستاني طالبانو دا څنګه پاکستاني طالب دی چې یوازې د پښتنو په وژنو پسې دی بیا په پاکستان کې دا 2 کاله کېږي چې هزاره وژل کېږي بم منفجر په بازار کې بې ګناه مظلوم سبزي فروش د مکتب هلک د مکتب نجلۍ بې ګناه په کوټه کې هزاره وژل کېږي دا څوک کوي یا په کراچۍ کې تشیع وژل کېږي یا په ګلګت کې تشیع وژل کېږي دا معنا چې دلته یو منحوسه طرحه روانه ده یو منحوسه طرحه روانه ده د ګډوډۍ او د انسان وژنې او په دې طرح کې پاکستان خوښ دی موږ پوه چې پاکستان خوښ دی او اوس دا ډېره ښکاره ده چې یوازې او یوازې د افغانستان او د پاکستان په همکارۍ کې دا مصیبتونه ورکېدای شي